پاکستان د تباهۍ پر لور. پاکستان کې اقتصادي کړکېچ د یوې هګۍ بیه پکې تر 40 کلدارو رسیدلې ده. د پاکستان په سترو ښارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د لوړوالي ترڅنګ هلته د سرو زرو بیې بې کچې لوړې شوي دي چې عام خلک یې له سختو تاوانونو او ستونزو سره مخ کړي دي. د ځایي معلوماتو له مخې هلته هره ورځ د خوراکي توکو بیې فرق کوي او د ورځې په اوږدو کې څو ځله نرخونه لوړ او ټیټېږي. د پېښور ځایي اوسیدونکي له سختو ستونزو سره مخ شوي او د حکومت په ستره بې کفایتۍ د نیوکو ترڅنګ پرې غږ کوي چې دې برخې ته جدي پاملرنه وکړي. د پېښور بډابیر سیمې یو تنځایي اوسیدونکی نوید احمد له جاج نیوز سره خبرو کې وایي چې د لوړو نرخونو له کبله ګڼ شمېر خلک بېروزګاره شوي او د خلکو کار روزګار له سخت بحران سره مخ شوی دی. هغه وایي دلته اوس یوه دانه هګۍ له 30 څخه تر 40 کلدارو پورې ده. ترکاري کې یوه دانه ګلپۍ له 90 کلدارو څخه تر 100 کلدارو پورې دی. نو که فکر وکړو په ساده اصطلاح ووایم چې د قیامت نرخونه دي او بس. نوموړی دغه راز زیاتوي چې عام خلک نور د رواني ناروغیو سره مخ شوي او هره ورځ د لوړو نرخونو په سر له دوکاندارانو سره جنګونه جوړ کړي وي. د پېښور د امین قانوني یو بل اوسیدونکی چې دې سیمه کې د خوراکي توکو پلورنځی لري له جاج نیوز سره خبرو کې وایي د پیرودونکو یې هره ورځ ورسره په نرخونو جنګ وي او د لوړو نرخونو د لاسه یې یوازې روانه میلادي میاشت کې 80,000 کلدارې تاوان کړی دی. هغه وایي په خپل ژوند کې مې لومړی ځل د عمران خان حکومت کې ولیدل چې یوه هګۍ دې تر 40 کلدارو او یوه توله سره زر دې په 1,14,000 قیمته شي. دا د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو شرمېدلې ناکامه او بې کفایته حکومتداري ده. د اقتصادي چارو پوهان وایي له دې سره به په پاکستان کې د خلکو خوراکي توکیو د اخیستلو توان هم راټیټ او خلک به له سخت اقتصادي بحران سره مخ شي. خو د پاکستان حکومت بیا وایي دې وروستیو کې د کرونا وبا له کبله یوازې پاکستان نه بلکې ډیری هیوادونه له اقتصادي بحران سره مخ شوي دي او دوی هڅه کوي یا د ستونزې ته منظمه تګلاره جوړه او په دې توګه ستونزه حل کړی شي. د پاکستان د شماراتو په نوم یوې ادارې هم د 2021 زیږدیز کال د لومړۍ اونۍ په اړه په هغه هیواد کې د خوراکي توکو د بیو په اړه ویلي چې د روان کال په لومړۍ اونۍ کې د بوري وریجو دالو سبزیجاتو وړو هګیو او غوړیو په ګډون د 22 ډوله خوراکي توکو بیې خورا لوړې شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړي او چینل سبسکرایب کړي. تر بیا ښه وخت.